بوډا او د لیوانو پلونه. دا ناول 9مه برخه. د وریځو له چولونه د مازدیګرني لمر ژیړې وړانګې راوتلې وې او د انګړ د دیوالونو پر سرونو یوه لویشت تازه اورېدلې واوره ولاړه وه. دا مازدیګر لمانځه ته مې په خپله کوټه کې صدر وار کړ او شیبه وروسته مې تود پاستی په لاس کې بیرته د مېلمنو کوټې ته ورغلم. بوډا خدای ته پر سجده پروت و. څه یې ویل خو ما یې خبرې نه شوای صحیح کولی. یوازې یو دوه ځله مې د ده په خبرو کې د انوار ټکی واورېد او بس. بوډا ډېر وخت خپل تندی پر غولې لګولی و. بیا یې سر هسک کړ، د جاینماز یوه څنډه یې ور ټوله کړه او کله چې ما ته پام شو نو ویې ویل څه وخت راغلې؟ ما د ځواب پر ځای پر صدر پراته پاستي ته اشاره وکړه او مې ویل توده ډوډۍ ده، همدا اوس یې دلته ناره راویسته. بوډا د پاستي یوه پسته څنډه ور بېله کړه، بیرته پر خپل توشک کېناست او په داسې حال کې چې په ډوډۍ یې خپلې بې غاښو ورۍ ټینګولې ویې ویل شیرینو هم د پاستو په پخولو کې تکړه وه. دی به د کاغذ غوندې نري پاستې پخول، دومره سوتره چې یو ټکی سوځېدلی ځای به هم نه پکې موندل کېده. خو ما اصلي موضوع یاده کړه. ښه نو انور خوږ در باندې ولګېد؟ د بوډا سترګه وځلېده او په ټیټ غږ یې وویل هو زویه. انور زما په تن کې نوې ساپ وکړه، مینه یې راسره پیدا شوه او کله چې به په کوم کار پسې له کوره وتم راپسې ژړل به یې. رښتیا وایم په ژوند کې مې په لومړي ځل یو چا راپسې ژړل. آیا تر دې بل لوی خوند شته چې یو څوک اوښکې در پسې تویې کړي؟ خو کله چې پر پښو راغی بیا به مې کله کله کروندې ته راسره بیوه. دی به ډېر وخت د توت سیوري ته ناست و، کله به یې له ځان سره مردکي کولې، کله به یې خټې تپلې او یا به یې هم د میږیانو د لیکې په وړاندې د شګو پوله پورته کړه او د هغو له ښویېدو نه به یې خوند اخیست. وروسته چې یو څه غټوکی شو بیا به یې پر خوله رنګارنګ پوښتنې راتلې ابا موږکان بد خلک دي، لوټې چا جوړې کړي، ته ولې بریتونه لرې؟ ما به د ده ماشومانه پوښتنو ته ماشومانه ځوابونه ورکول. خو په 4 کلنۍ کې یو مازدیګر یوه سخته پوښتنه رانه وکړه، داسې پوښتنه چې په ژوند کې نه وم ورسره مخامخ شوی. په هغه مازدیګر مې په انګړ کې غوا ته اخور جوړاوه چې انور مې تر څنګ ودرېد، سترګې یې سرې وې او په جامو پورې یې پوټای نښتی و. په ناستو مې ښی لاس ترې راوګرځاوه او په ټټر پورې مې ونیو. ورو مې وویل څوک چې منډه وهي همدا به یې حال وي. ژړغونې غږ یې ډکې شونډې وخوځولې. لوېدلی نه یم، مردکې رانه یوړې. په خندا مې وپوښتل چا؟ د نورګل مور. حیران شوم. ولې؟ له نورګله مې مردکې وګټلې خو د ژړل. مور یې راغله، په څپېړه یې ووهلم او ټولې مردکۍ له جیبه رانه ویستلې. نورګل زموږ د ګاونډي زوی او د انور هم زولی و. دوی دواړو به ډېر وخت یو ځای لوبې سره کولې، ځکه مې انور پر تندي ښکل کړ او په خندا مې وویل خوا مه بده وه، زه به له بازاره ډېرې مردکې درته راوړم. نوې مردکې ان یوه لیکه به هم نه لري. انور یوه شیبه غلی و، بیا یو ناڅاپه شونډې وخوځېدې. ابا زما مور چیرې ده؟ په زړه کې مې نرۍ څړیکه تېره شوه. تر ډېره غلی وم، هېڅ ځواب مې نشو ورته جوړولی، خو د په سترګو کې له ما نه ځواب غوښت. ما باید یو څه ورته ویلي وای. یو دم مې په ذهن کې د انور د تېرې شپې پوښتنه راوګرځېده. تېر ماخوستن دواړه پر بام پراته وو، د ستورو ته کتل. بیا یې په ټیټ غږ وویل ابا غمي دي؟ نه. ځواب مې ورکړ هو زویه غمي دي. ما ته یې راوړې؟ خندا راغله نو ته یې څه کوې؟ په خپله خوله کې یې ټومبم. ځکه مې یو دم وویل مور دې اسمان ته تللې ده، تا ته غمی راوړي. تورې غټې سترګې یې وځلېدې. بیا راځي؟ هو زویه بیا راځي. په څېره کې یې وینه وغوړېده. ابا نورګل ته به څپېړه ورکې او ټول مردکۍ به یې له جیبه ورنه وباسي؟ نه. هو زویه ټولې مردکۍ به یې له جیبه ورنه وباسي. په ګیلمن غږ یې وویل مور به مې بیا نه پرېږدو چې بیرته لاړه شي؟ نه. سترګې مې له اوښکو ډکې شوې. هو زویه نه به یې پرېږدو. بوډا خپله وروستۍ خبره څو ځل له ځان سره تکرار کړه. نه به یې پرېږدو، نه به یې پرېږدو. هو زویه
نه به یې پرېږدو. او بیا غلی شو. خو شیبه وروسته یې سر پورته کړ، ما ته یې وکتل او ویې ویل ژوند ښه و. دومره څه مې وموندل چې ګزاره مو پرې کېده، خو وروسته حالات بدل شول. ملایانو د خلقیانو پر ضد د جهاد فتوا ورکړه او خلک د جګړې په نیت غرونو ته وختل. حکومت هم ټانګونه راویستل، وینې تویې شوې، کلي بمبارد شول او د سیمې ډېرو اوسېدونکو پاکستان ته مخه کړه. موږ هم مجبور شو چې کډه وتړو. غوا، بایسکل، د وړو لوی کندو او د کور د خرڅلاو وړ نور هغه سامانونه مې وپلورل چې پیسې پرې جوړېدای شوې. بیا پر پټو لارو او ستړو مزلونو پاکستان ته واوښتو. هلته مو پېښور د اوسېدو لپاره ښه وګاڼه، ځکه ډېرو کډوالو هلته اړولي وو. موږ هم د ښار په یوه څنډه کې یو کیمپ ته ورغلو او د یوې مؤسسې لخوا مو پر راکړل شوې خیمه کې واړول. دا د 80م کال د اوړي وروستۍ میاشت وه. یو څه موده مو په راسر راوړو پیسو ګزاره وکړه او بیا راشن راته حواله شو. وړه، غوړي او وریجې به یې راکولې، خو ضرورتونه ډېر وو. په تېره بیا هغه وخت مې میره ناروغه شوه. هغې د شکرې ناروغي درلوده او د ډاکټر په هرې نسخې به مې څو سلګون نوټونه ورکول. له بل لوري د ژوند نورې اړتیاوې هم ډېرې وې، ځکه مې بیا له خپل مټو نه کار واخیست. هغه وخت ځینو کډوالو د کورونو جوړولو ته مخه کړې وه. ما هم خټګرۍ ته لاس ور وغځاوه او تر ماښامه به مې مزدوري کوله. د وخت په تېرېدو سره په کیمپ کې تر خیمو ولاړ دیوالونه ډېر شول او وروسته بیا ټول کم خړو کورونه ونیو. د انور د 2 کلنۍ غاښونه لا نه ولوېدلي چې هغه مې د کیمپ په یو ښوونځي کې داخل کړ. له هماغه لومړۍ ورځې یې راته معلومه شوه چې هلکی د درس په زده کولو کې تکړه دی. انور به هر ماخوستن په دترۍ راته وهلې، کتاب به یې پرانیست، له درس سره یې مینه لرله، تل به یې کتاب سترګو ته نیولی و. په 2م ټولګي کې 2 نمره شو، خو په 3م کې یې لومړی ځای ونیو. ژوند د روانو اوبو غوندې پر مخ ته، خو ستړی او له خواشینۍ نه ډک. فقر، لوږه او نیستي تر سره اوښتې وه. په کیمپ کې د بورو، کونډو او یتیمانو شمېره ورو ورو ډېرېده. تقریبا هره ورځ به په یوه کور کې د غم ټغر خورو او د هغو ځوانانو ویر به یې کاوه چې له کیمپ نه په جګړه تللي وو او تر خپل هېواد یې سرونه زارول. آخر یوه ورځ پر موږ هم د ویر ټکه پرېوته. پر میرې مې د شکر ناروغۍ زوروره شوه او هغې ساه ورکړه. کله چې جنازه پورته کېده، د انور په ګریوان کې یو ګریوې یعنې توکمه هم پاتې نه شوه. د سترګو نه یې اوښکې روانې وې او خوله یې له ژړا نه سر راټولېده، ځکه انور خپله مور نه ولیدلې. ده به د مور مینه په خپلې انا ماتوله او هغه ورباندې ګرانه وه. نور مو په کور کې د اور بلولو لپاره څوک پاتې نه شول. تنور سوړ شو او ما به له نانوایي نه ډوډۍ راوړله. یوه ورځ د کیم ملا رایاده کړه چې د خپل ګاونډي لور په نکاح کړه، ځکه تر اوسه لا ځوانې، نجلۍ هم اخلاقي ده، کورګی به دې پرې جوړ شي. خو ما ته مې خپل ماشومتوب سترګو ته ودرېد. زړه مې نه منل چې انور ته دې د هغه میره چونډۍ ور ولګوي، ځکه مې د ملا وړاندیز رد کړ. موږ به د پېښور تودې شپې د بام پر سر تېرولې، خو د هغه ځای ستوري د قره باغ د ستورو غوندې راڼه نه وو. انور به تر ناوخته پورې زما پر ټټر سر ایښی وو. ده به بېلابېلې پوښتنې کولې، خو ډېر معلومات به یې د خپلې مور په اړه رانه غوښتل. مور مې څه ډول څېره درلوده؟ څنګه جامې خوښېدې؟ له بازاره دې څه شی ورته راوړل؟ مور مې له تا خوشحاله وه؟ ما به د دې هرې پوښتنې ته اوږد ځواب ورکاوه او ده به په پوره دقت راته غوږ نیولی و. په 15 کلنۍ کې تر پاسنۍ سره شونډه نرۍ توره لیکه را وګرځېده. دی هغه وخت په 9م ټولګي کې و. ښکلې او نرۍ ځواني یې درلوده او څېره یې له شیرینو نه وړې وه. یو مازدیګر یې په خوابدي غږ راته وویل، ابا یوه خبره درته وکړم. په حیرانتیا مې وویل، څه خبره؟ نه غواړم چې تا په سره لمر کې د پیازو او کچالو ریړۍ ته ولاړ ووینم. د هغه په روږه مې لاس کېښود. ګرانه، چاره څه ده؟ د ژوند لپاره باید یو څه وکړم. نرۍ شونډې وخوځېدې. تاسې به وکړو؟ هلک غلی شو. ما وویل، څه به وکړو؟ ګوره ابا، زه به د انګریزۍ د کورس وخت له ماښامه سهار ته راواړوم او کله چې غرمه له مکتبه راغلم نو ته به کور ته ځې، ریړۍ ته به زه ودرېږم. ښه نه ده؟ نه زویه، تاسو چې زما لاس او پښې چلیږي، تا به هېڅکله لمر ته ورنه کم. ته باید خپل درس ووایې. خو انور تر ډېره پر خپله خبره ټینګ و. ما ته یې خوابدې ده، خو زه د هغه لپاره د سختیو تېرول څه ان تر خپل ژوند هم تېر وم. زما د زړه ټوټه او د شیرینو یادګار و. ما کله سختو ته ورکولی شوای،
بوډا غلی شو، ماته یې وکتل او شونډې خندنۍ شوې. لکه چې غوږونه مې در وخوړل. ومې ویل نه، دا زما غوښتنه ده چې د خپل ژوند کیسه راته وکړې. وروسته مې په خندا زیاته کړه. تر څو چې د ټوله کیسه نه وې راته کړې، کله دې پرېږدم؟ بوډا له خندا شین شو. زورور سړی یې. وروسته یې ورو ورو خولو سره ورټوله شوه. ویې ویل ما ته هم ښه ده، غم به مې یو څه سپک شي، ځکه ما تر اوسه د خپل ژوند سختې چاته نه دي ویلي. تا زما خبرو ته غوږ ونیو، مینه دې ورسره وښوده او په اورېدو یې ستړی نه شوې. په خندا مې وویل خو غواړم چې نور هم څه واورم. ده وخندل. خو اوس د ماښام اذان ته لږ وخت لرو، نورې خبرې به ماخوستان ته پرېږدو. ما ورسره ومنله او له کوټې ووتم.